سورة الكهف دا مکی سورت ته او بدی کې یو سلس آیتونه دي 12 رکوګانی حدیث کې راځي چې څوک د سورت د جمعې په ورځ ولولي او وی الله بورله د زمکې نه تر اسمانه پورې رڼا ورکړي. خو دینه زمونږ د ډیر خلک ندي خبر. اکثر چې تاسو لړ شي ویني د جمعې په ورځ د جمعاتونو کې نو د عرب خلک چې دوی ټول قرآن راغسي سورې کهف په کولاو کړي. زمونږ د بګي څوک سورۃ یاسین وای، څوک سورۃ رحمان وای. سید قرآن تلاوت ته خدغه د خود دې کو یو فضیلت شته، یو وخت دی یو کار هغه کار کول پکار دی. ناغي کې زمونږ د عوامو تم پور غلطی نشتی. اکثر مولیان وته نه دی بیان کړي دا خبره چې د جمعې پور تاسو وخت راشي نو سورۃ کهف وای په دې کې غټ فضیلت دی. دا سورۃ کهف فضیلت ته چې کله د جمعې پور تاسو تلاوت کوي نو د زمکه نه د اسمانه پورې به الله سبحانه تعالی یو نور او رڼا درکړي. حدیث کې راځي چې څوک د دې سورۃ نه سو آیتونه یاد کی، لس آیتونه یاد کی، الله سبحانه تعالی به دجال نه دې سړي حفاظت کوي. الدجال د فتنې نه به الله ساتي. دې سورۃ کې ډېر موضوعګانې دي. الترغیب الى العمل الصالح، ترغیب ورکول نیک عمل طرف ته. د نیک عمل فضائل، د نیک عمل فواید د الله بیانې. د دنیا سپکاوي د الله بیانې. الله سبحانه تعالی یوازې د عبادت حقدار دی د الله بیانې. علم کامل علم د چا سره دی؟ د الله سره دی. دا خبره وبکیم الله بیانې. طاقت د الله سره دی چاله ورکی، دا خبره وبکیم الله بیانې. د ذوالقرنین په قصه کې او د علم دا خبره وبکیم قصه کې بیانې. د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې بیانې چې کامل علم د الله سره دی، انسانانو سره پورا علم نشته. دې ناشنا صورت او کدا دوره د قران نه او مقصد قران ختمول نه، نو ما به تاسو ته د دې سورې کهف په یو آیت کې ناشنا فواید چې تاسو به حیران شئ دا ما تاسو ته بیان کړی. دا ډېر ناشنا سورت دی خو وخت موږ سره ډېر نشته. دې کې غټه واقعه ده اصحاب کهف ته د غر والو، او دا واقعه ما په بوزه کې په دې باندې وجوده درس کړی دی. قصه د اصحاب کهف هغه ووري التما فواید او دا واقعیت تفصیلا التما بیان کړی. دلته موږ تفصیلا نشو بیانول. مقصد پکې دا دی چې اے پیغمبره څنګه چې ما دغه حفاظت کړو دې زبستا حفاظت کو. او مقصد پکې دا دی چې اے مشرکانو څنګه چې دا غار والا ما ود کړو و مې را پاسول نو د قشم په آخرت کې دا مړی به مې را پاسو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طول صفتنا د کمال خاص الله لردي هغه ذات چې نازل کړي دي بخپل بنده باندې کتاب. ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دلره کوګواله. شیشلا قران کې کوګواله نشته، هیڅ خبره به کې کګ نشته. هر خبره د هدایت نیغه خبره، پالتو نقصانی بے فائدې خبره په قران کې نشته. قیم مضبوط کتاب دې لينذر بأسا شديدا من لدن، د دې لپاره چې ير ورکی د عذاب سخنه د طرف د الله نه. د دې لپاره کتاب الله نازل کړي. ويبشر المؤمنين او زیر ورکی مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات هغه کسان چې عمل کړي دي نیک او زیر دې سور کی ان لهم اجرا حسنا
چې بشکا د دوی د پر خسته اجر دی ماکثین فیه ابدا اصیبا باغی کی همیشه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او ير ورکیا کسانو ته چې وای نیولې دی الله بچي ما له به من علم نشتی دوی لره بده خبره ایس علم ولا لآبائی موند بلارانو د دوی سرا کبورت کلمتا تخرج من افواهیم دیر لوی خبر دا چی روزی دخلو د دوینا ان یقولون الا کذبا نوی دوی مگر درو فلعلك باخع نفسك على آثارهم بشاید چی حلاکی تا نفس خبل بدوی بسی ان لم يؤمنوا بهذا الحديث کایمان نروڑی دوی بدی خبرو اسفا د وجید غمنا پیغمبر ځان تبا کېګه کستا دا حال ته به مرشي خیرخوا انسان چی دی سوچ کې دی مبارک ولی پلانی زما خبره ونه منله ولی پلانی د حق قبول نکو اسی څومره فرق دی په دې د انسان کې او عام انسان عام انسان دا سوچته چې ډوډۍ به کور ته څنګه وړو ولی زما د بچی ډوډۍ نه خوري ولی زما د خزه خپه ده ولی کور کې دا ولی د سوچته او د انسان سوچ عالمی دی د هر انسان سره سوچته ولی د پلانې د الله د دین نه مني ولی د پلانې د خبره نه مني ولی د پلانې دینداری نه کوي ولی حق نه قبلي ولی توحید نه مني څه فرق دی په دې دوانو کې دویم که شی د انسانیت سوچ راغسته رسول سم خیرخوا انسان خپه شو غلې بنا شو کنه کړه به ډوډۍ نه خور ولی د خپه وي تو ګور پلانې ته ما خبرو کړه غو نه مني پلانې وګوره کده په دې حالي دی به جهنم ته لاړ شي خپل په دې خلکو مخه کېد الله دې پیغمبر سره ځان مړ کېس دې صحبت مړ کې تخپل کار کو دعوت کو اوس دې بعد الله سبحانه وتعالى دنیا سپکاوي بیانې إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها یقینا منګه ګرځول دي هغه چې بزمکه کې دي ډول د دي زمکه کې چې سدي الله به زمکه خسته کړي ولي الله لنبلوهم ايهم احسن عملا د دې د بار چې امتحان کو بدوي چې کم یو د دین خسته عمل والده احسن عملا دي یو آیت موږ سره مخکې تیر شو ما به یو فائدې ذکر کړو چې یاد الله د ډیر عمل نه دی ویلي د خسته عمل ویلي لکه دای نه دی ویلي چې امتحان زره ولم په خلکو چې دوی کې عمل ډیر څوک کوي نو چې خسته عمل څوک کوي خسته عمل هغه دی چې د رسول سم په طریقې د الله لګ عمل پکار دی خو چې د عمل صحیح خسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې خو سره لګیا او عملي د رسول په طریقه نه لري نو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد د عمل مردود دی ځکه د رسول په طریقه نه لري وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا او یقینا منګه ګرځون کی وغس چې په دې باندې دی میدان خویا هر څه الله بیا ختمي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم ايت ګمان کې چې بشک غار ولا رقيم ولا كانوا من آياتنا عجبا وغيدن خود قدرت زمن ناشنا الله زموږ قدرت بنو کې دغه ناشنا نه خیر چې بسونو کلونه مو دکړي او بیا مې را پاس ول ورمټ اصحاب الكهف خدا غار ولري نسبت بدی کی دی ته چې دا غار کې پاتې شیو رقیم نبی دی باره کې مفسرین ډېر خبرې کړي چې ویل هغه تختې ته ویل کېږي چې وکم باندې د غوی نمونه او چا بل څه
والله علم ظاهر داري چې دا د علاقې نومو د علاقې نوم هغه رقیمو نو ځکه دوی ته اصحاب الكهف والرقيم ولکی اذ اول فتيه الى الكهف کله چې پناهي واست ځوانان غارته ځوانان دی ورها اذ اول فتيه ځوانان دي ارسه پرې خو ان شاء الله د واقع مخې ته بیانو خو چې سوایته وای الى الكهف لا غارت فقالوا ربنا يا رب زمنگا آتنا من لدنك رحمة راك منت دخل طرفنا رحمت وهيئ لنا من أمرنا رشدا اوسان کا منت دکار زمنگنا کامیابی یالله پټه کټلا راوتیو بس سناول ستا کار دي فضربنا على آذانهم نوټ پول منګ بغونو اوي فل کافي بغار کې سنین عدد ينسو کلنا دشمار ثم بعثناهم بیر پور تکړل منګاوي لنعلم د دې لپاره چې ښکار کو ايو الحزبين چې کم یو د دوانو ډلونه احصا حساب والدي لما لبثوا امدا هغه مدیل رچ دوی پکې سر شویو نحن نقص عليك نبأهم بالحق من قبانو تاتا قصدا ويبرشتيا سرا قصي ابتداء كي الله خو په ابتدا کې ناشنا خبره کوي انهم فتيا دغه یوسو ځوانانو بوډاګان نو غره بوډاګان د کار نشي کوله بوډاګانو نه جنکی نه جنکی نه دول كان ځوانان انهم فتيا د ځوانانو موږ چې کوم ځوانان نشتی نو دوی ته وایو چې دا قصه ووري په ځان کې غیرت راولي د ایمان او د اسلام زموږ سره خدا قانون جوړ شوی دی چې د 1.5 کالو پورې ماشوم غریب پس پويږي نه 1.5 نه بعد بیا چې واده وکي او خزو بچی شي وای کې مصروف شي غریب یا 50 شپېتو ته غریب رسي وي اله چته 2 کوټې ځان له جوړي شپېتو نه بعد جوار سه خراب شي بدني کار پری دی به د مرګ په انتظار یو سور دی بعد مرشي اجز ځوان ته چې د ورځې ملو نشي چې دین د باره بګي سوکي انهم فتيه امنوا بربهم الله اذا زوانانو انهم فتيه يقينا دغزوانانو امنوا بربهم ایمان راوړو بخل ربانی وزیدناهم هدى او زیات کړو مونږ دا غوی د پاره هدایت چغوی ایمان راوړو الله د پر دمو قرباني کوي الله دا غوی غ هدایت خډیر زیات کو وربطنا على قلوبهم او مضبوط والی راوسته مونږ دا غوی پزړونو بغیر دې مضبوط والی نه کېدم نه اړې ګران کار دا لکان عادت کې خو اختلاف ته مسله ان شاء الله روانه دا لکان د قوم د سردارانو زامنو او دا به ناشنا خبره چې یو ځوانان دي بل زامن د چای دي د سردارانو د مالدارانو د بچایانو زامنو نو دوی د بوتانو د عبادت لپاره ورځ میلې ته تریو د لکان سټولګي ولاړ د شناس سوچ کو به یو دی بل ته چې ته سوچ کړه کدی بوتانو لمونږ راځو دا څه کولای شي مونږه الله پرې خو دی یره دا خبره صحیح ده یو به یو ته دعوت ورکو بل ته دوی خپل تقریبا وکسان برابر کړو او د دین مخ کې ګوره یو بل نه پیژندل دا ګوره د دین برکت ته ها هغه کسان چې یو بل سره پیژندونو هغه دومره پاخه مرګري چې بسونو کلونه یو ځای د پراته د دین برکت او چې دین پکې نه کله کاکازیو کله مامازیو والله سړی چې د سره بده کینم څنګه د سره خبرې څنګه مزه نه ور کوي سړی د الله په بندګۍ را جمع شو د قیانوس بچا چې په وخت کې بچا او غره دوی نه خبر شو الکان راوته دربار ته سبب ته معلوم کو
تاسو لیونی شوي تاسو الکانی دماغم کچري چرته ګوره څه خبرې چولې دي او د خصفاوي زمونږ رب خواغه دی چې د اسمانونو زمکه پیدا کړي بس موږ دغه بندگی کو دغه زمونږ جرم دی او تی غلی شي ګوره نه غلی کو په حال کې د الله نه علاوه موږ د بل چا بندگی نه کوو باچا ډیر دعوت ورکو دعوت دوی انکار کو بس ورته خپل نوکرانو ته د دوی نه د بنگړي وباسي او دا کوم لباس چې دوی سره د قیمتي در دوی نه لري کوي هغه وته تاسو مو باسي موږ به وبس دي ته د الله لپاره قرباني موږ ته کړي وي چې دوره لورکه دی غریب له الله لپاره نه به زموږ د ایمان پته ولګي سور وبو کیو دوته بنگړي تاسو د بنگړو غم راغستي والی د بنگړو والی د جامع والی د کاله چې سړي دا والی درې ورځې مهلت ول ورکو ویلکانو درې ورځې کې سوچو کې د دې موقع نه فائدہ واخلي هغه د دې موقع نه پرشته فائدہ واغسته فائدې د دې څه واغسته چې درې ورځې کې دی وته او بخپل منځ کې دا مشورو کړی چې په غار کې به پټ شو ځکه کدی قوم ونیونو یا به موږ وجني او یا به موږ خپل دین ته واپس کوي الله سبحانه وتعالى بیا دوی د دشمنانو نه محفوظ کړو هم دغه شانو شو دشمنانو ډیر کوشش وکړو دوی ته معلوم نشو الله په وګت خو باندې ودکړو سبحان الله د دوی د غار د دومره ناشناو په دې غار کې دوی پراتو چې نور به سحر سبا بیګا په دوی باندې لګیدو خدای په جسمونو باندې لګیدو لکه په غار به لګیدو د نبراتون ور خو دوی په دې جسمونو باندې لګیدو ځکه چې د دې غار دروازه ګس طرف ته کولا و کوم طرف ته ګس طرف ته کولا و ان شاء الله دا خبره مخې ته روانه نو کله چې بنور راختون نور به بخې طرف کېدو او د پریوتو په وخت کې به په ګس طرف کېدو او د دوی د بدنونو د غار په دې کولا وې سکه نور دي شغلونه په امن کې او دوی په منځ کې پراته خښړو چې 309 کال دوی پراته څوک جناور نه تیریدو په دغه طرف تیریدو په درشل باندې وته سپه وکنه اسپه قشان پروت چې څوک براتو یریدو کې دنه مورسي ځکه چې کسان دي اوس په بهر ودرول چوکیداري ته الله چې یو طریقه جوړي حفاظت کوي او زموږ ایمانونه کمزوري شي څوک را باندې معمولی زموږ ودرځي بیا سره ته پریدو لکه جذبه سره بدن کې پیدا کی لکه طاقت بدن کې پیدا کی الله حفاظت کوي په موږ باندې کچا مزاقي پټه خیر واچوله مزاقي چې د پلاني طریقه پرې دی د رسوسم کنه بیا یو سوې نو فتنه ته جوړې ده او زمونږه کاکا او ماما او قوم او غم خپکیږي مشران دي نو مې چې فتنه دې وسله جوړوي د رسوسم هغه طریقه مې د برې خو ده د در دوی ایمانو الله واقع بیانې وربطنا على قلوبهم او مضبوط والے راوستو منګ بزرونو داوي اذ قاموا کله چې ودرېدل الله دا غوښونه مضبوط کوي چې د قیانوس بادشاہ ته مخامخ ودرېده اسه معمولی کار دی وبدا لکان دي ځوانان دي مضبوطه خبره وکړه فقالوا وی ربنا رب السماوات والارض رب زمنګا رب د اسمانونو د زمکې دی لن ندعو من دونه اله هچرین ربلو من سوا داغن بالمعبود لقد قلنا اذا شططا یقینا ویلی بی من بدغ وقت دا حدنا تیر شوی خبران کچرت من دی شوی چاو بلشتی هؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیا دا کسان قوم زمن دی نیولی دوی سوا دا اللان نور معبودان لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولنروري بغوي باندي دليل خارا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نسوك دلو ظالم دا غچان چی جوړي بلا بانی درو دا خبري سوک کوي دا غلکان لیي
یو بسر لګي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کله چې جدا شوي تاسو د دوی نه وما يعبدون الا الله دا غچانه چې دوی بندګي کوي سوا د الله نه موږ دوی پرې خو د دوی معبودانو پرې خو نو به دلته سکو فأووا إلى الكهف نو پناهي واخلي یو غارته ينشر لكم ربكم من رحمته ډیر پراخه بدر کی تاسو در تاسو د خپل رحمتنا داسې مضبوط یقین دی بل ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکی تاسو د کار تاسو نه فائدې کله کله زدري سورې کاف د تلاوت چې کومه خصوصا د جمعې پورس د دې واقعي سره سره ژوند تیری چې کله په معنا او په ترجمه په تفسیر وي اجي سوچ کوم چې سوره خولي بخکاری دوه لکان چې د واله کان دي تقریبا او په دې غرونو کې کتهزي برزي پلار کې یو بل ته د نصیحتونو کوي ته ګورو زموږ د قوم ته د الله نه له نور معبودانو بندګي کوي نو څه دلیل خو به وخایي کړ اسی منګ یې روي دې چیزي او غار ته ور شو الله به رحمت مرور یې لکه سړی چې نقشه په ذهن کې جوړ کی ناشنا نقشه جوړي والله سبحانه تعالی دې خلکو سره ملاقات زموږ په جنت الفردوس کې نصیب کړي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين او اینی بتا ان مرکل چراخیجی نو اوڑی دا غار دا دوین خی طرفتا و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کل چی ڈوبیگی نو بریدی دوی گز طرفتا وهم فی فجوة من او دوی پکولاو زیکی دی دا دی غار ذالک من آیات اللہ دا نفو دا قدرت دا اللہ ندی من يهدي الله فهو المهتد اغسوك چه هدايت ورتوكي الله نو اغ هدايت والده ومن يضلل واغسوك چه الله گمراكي فلا تجد له وليا مرشدا نو هچربا ونموميتا غلر الدوس لارخودن كي وتحسبهم ايقاظ او گمان بكيت باغوي باند دويخو وهم رقود دوغوی وددی اے پیغمبرو کې ته تلې وې کنه نتاب لیدلې چې تابوی چیرته ایقاظ ویخ براته دي الله نو دو خپا خو دو دغه 309 کاله خوب کول او دې ته ګوره ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اولو راړو منګه وی خي طرف او ګس طرف دا بدنونه خراب نشي الله طاقت وره 309 کاله د دوی د بدنونه بغیر د وبو بغیر د خوراک نه پاتې شي در الله طاقت څنګه ناشنا طاقت لري چې سړی په ایمان او یقین مضبوط لري بدی سے بادشاہ باندې بدی سے رب باندې بدی سے معبود باندې وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد او سپیداوی خورون کې او د دوانو سنگلو په درشل باندې دوانه سنگلی او لیچی خوري کړي په کمزي په درشل الله سوي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا کچرته پیغمبر ورخکار شوی تا غویتا لوليت نخامخا وبوڑیت دا غوینا منهم دا غوینا فرارا بتیخت سراب ولملیت منهم رعبا او خامخا دک بشیت دا غوینا بیر سراب لازم انسان دیری 309 کال پراته دیو نو په انسان باندې روح راځي پیغمبرو کې تور غلې پتا به روح راغله بعضو خلکو سره دا غم دی چې لاسفه به جنت ته ځي نه بعضو سره دا غم دی خپل موږ او داس بده نه کوي ګره غم خنيشتي خیر خیریت نور حقوق د الله خیر خیریت حقوق العباد خیر خیریت و داس په جنت کې تخپل غم وکا
چې ته به جنت ته ځې او کنه ته سپي غم راغسته دا کمزوري خبرې چې سپي جنتی دی بعضو یو څو زناور جنتیان دی بلکې د موسی علی السلام هغه امسانه چې مار جوړ شو صالح علی السلام غوخه اصحاب کهف دا سپي دا پالتو خبرې بے دلیله اصحاب کهف سپي سکه په جنت کې ولې جنت ته ځي وې د چې نه د نیکانو خلکو چوکیداری کړي نو ولې د څومره پیغمبران چې تیر شوي دوی سره زناور نو وو سره ګنساریو سره چا سره اسو چا سره قچرو نو چا سره خرو نبی خو ټول په کار جنت کې ځکه چې پیغمبرانو خدمت کړي نو بس په دې پورین ختی ته به حیران شې هغه دین پاتې شه دی غم راغست لکه شیعاګان د شیعاګان یو حدیث ته بیان کوم خبرې نه خبره جوړه شي دا مخې ترال د دې شیعاګانو سره دې معتبر کتابونه نشته چې دوی دغه نه دین واخلي قران ته غوي دروغ وای وې دا قران هغه نه دی هغه قران وی بيزو خړل او هغه قران وی د فاطمه سره رضی الله عنها او کله وی چې امام مهدی راشي هغه به ځان سره وړي خپل مهدی یاد نه دا غوي په کتاب کې دا روایت راځي د سند ته ګوري څومره مضبوط سند دی ښا د رسول صلی الله علیه وسلم خر وی د سند هغه اولنی پوړی ده د رسول صلی الله علیه وسلم خر وی چې ما د خپل پلار نه اوریدلی او هغه وی چې ما د خپل پلار نه اوریدلی او سند دي چې روان دي او سو خرب منځ کې دي او هغه وی چې ما د هغه خر نه اوریدلی دي کوم خر چې نوح علی السلام سره پکشته کېو او هغه وی چې ما د نوح علی السلام نه اوریدلی د اخرنی خر د چا نه اوریدلی نوح علی السلام نه سې اوریدلی وی چې زب کشته کېوم نوح علی السلام چې دینو زما په دې شابه نه دي سلا سراخ کو یعنی دې خر په دې ملای لا سراخ کو وی د په نسل کې به یو خر پیدا کیږي چې پاغه باندې با اخرنه پیغمبر سورلی کوي اوس د دې سند کې تغواړي چې دې کې چې کوم شړی راغلي چې دروغجن دي کې رښتینی وی ګورو په دې کې څه ګورو ټول خردي دا دین دی خر د خر نه اوریدلی خر د خر نه دی خر د خر نه خر وی چې نوح علیه السلام سره صحابه کرامو خبره چې دي شیګانو ته وکي ولید بالله یغه مرتد شي او د خرو په خله یقین دی خره صحیح وي خو صحابه کرامو مبارک دوی شکیان دي به سره د زناورو غمی هغه مسلې په دین کې کته برکې خباز دلته وی د سپې کم قسمو نو بخپل اوریدلی دا کم قسم سپې پلانې قسم پلاستای دي سره څه کار دي کم قسمو کم نو خو سپې وو د سپې د غوي سره تلو او د هر کار کې د الله حکمتي چوکیداری به کوله دا غوي نه دې چې پر درشل باندې پروتو د بهر نه چې بسو کراتو ناغه به د خیال کو چې دنه کسان ناشتي او د شپې ځنته د ودرول چوکیداری خبر نه چې سپینه ساوته دي در الله سبحانه وتعالى کارونه خپل بندگانو حفاظت کوي په څه طریقه باندې وكذلك بعثناهم ودغشان راپور تکړل منګاوي ليتسالوا بينهم دلیل بارج تبوسنو کی دیوبلنا قال قائل وينكي منهم داوینا كم لبثتم السمر وخبتر کړی تاسو الله اکبر چې را پاسیدو خدای 309 کاله د دوی بدنونه قشاند عمرونه ما قشاندي لکه دانه چې دوی را پاسیدو 309 کالو دي د دوی هغه بدن د دوی هغه شکل اگر سماغه شاندي کم جلو د کیدو چې را پاسیدو چې دا ويخته دي چې وسندل شي څومره وخت پراته چې مخ ته وسلار جوړ کوزګي جتله بغواړي مخ یو په یوزي کې پراته قالوا يوي لبثنا يوما او بعض يوم وخت تیر کړه دې منګ یو ورځ یا ایسه د ورځې یې ورځ و نیمه ورځ و اوس په دې کې خطا کیږي چې سو اختلاف پکې جوړ شو چاوي ورځ چاوي نیمه ورځ قالوا يوي ربكم اعلم بما لبثتم رب تاسو خپو دې باغ وخت تیر کړه دې تاسو اوس دا خبرې پری دی
سجی شوی دغه شوی خو د کار خبرې لرا شي فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه نو ولېږئ یو تن ستاسو په پیسو ستاسو سره الى المدينه چې د هذه چې دادي الى المدينه خارته فلينظر نو دی ګوري ايو ازکا طعاما چې کم یو د دوی نه پاک خوراک والده فلياتكم برزق من نورادي وړي تاسو د پاره دغه خوراک وليتلطف النرمي دكي ولا يشعرن بكم احدا او ندي خبري بتاسو باندې سوک دې خدا مطلب دی چې د قیانوس بادشاہ 3 ورځې مهلت راکړي او اوس برابر خلک ګرځي نو خیال کوي چې لاړې بازار ته خبر نه 309 کال شي د قیانوس او دغه خلک او ټول هر څه ختم شي دنیا بدل شي 309 کال نو دغه پیسې والی یو بدا کارو کې چې نرمي وکوي نرمي دې لپاره چې لکه څوک د باندې خبر نه بل څوک خبروي ما چاته مو چې لکه موږ دې پلاني ځکیو دغه ځکیو ولي انهم يظهروا عليكم يقينا دوی خبر شي بتا سو باندې يرجموكم نبکانو بمولي او يعيدوكم في ملتهم یا واپس کی تاسو بدین خپل کې ولا تفلحوا اذا ابدا او چری بکامیاب نشي بدا وکیس کلا وكذلك اثرنا عليهم خکله چې دی رالو او دیو بل سره دا خبرې وکړي باسي وکړو نو دوی کې یو کس راغی ځان سره پیسې راوغستې بازار کې دکان ولور کړی مال خوراک راکغه چې دی سکی ولې دی نو چې دا پیسې خو نه چدي خزانه دی مونږ لري دکه ته په خالي پیسې دي خو تاسو چې د خزانه ده رپورټ چې لري علاقه گورنر ته وکړو ویل د کسان راغلي دي او د نن تقریبا سره پاسه 300 کال په خاني سکی د غسر پرتی دي نو د کسان چې د خزانه ده درانی وغواړي نه کله چې خلک خبر شو ټول خلک راووتو په دې بشي منډي کړي خبر شو چې دا غ پلاني دي هغه چې په خادوی تلی واقعه تو واضح شو او په دې بشي منډي کړي دوی د غار ته بیا ورننه وته چې د غار ته ورننه وته الله سبحانه وتعالى په دوی باندې مرګ راوستو سب ګالته ولاړو دغه باباګانو پیرانو ولا زموږ په ملک کې جګان دربار ولا د دوی هغه مشران په کې دولړو یغو په ټکه جوات جوړ کو په قبرونو ولا څه جوړ کو یاره د دې سره برکتی او دغه سړي برکتی جمعات به جوړ کیږي نه نو جمعات به جوړ کو الله خبره کوي وكذلك اثرنا عليهم او دغه شان خلق خبر کړل منګه بدوی باندې خک الله غوخته 309 کال دیولې د ساتل چې پیسې ولو به مړکلو الله دا خلق چې بما خبرول ليعلموا ان وعد الله حق د دې لپاره چې دوی پوښي چې بشک وعده د الله حق ده وان الساعه لا ريب فيها او یقینا قیامت نشته شک براتلو دا کې د دې لپاره مې دوی را پاسو چې الله دا خلق ساتلی 309 کاله په دې کې خلاصو الله ساتلی نو دا څنګه خو نه چې الله مړ چې بدوین پیر را ژوندې کی د سګران خبره شو اذ يتنازعون بينهم امرهم کله چې خلکو جګړه کوله په منځ خپل کې په کار دا غوي کې فقالوا بنوا عليهم بنيانا نو دوی جوړ کوي په دوی باندې آبادی رب ما لو بهم رب دوی خپو دې په دوی باندې قال الذين غلبوا على امرهم او یا کسانو چې زور ورو په کار دوی لنتخذن عليهم مسجدا خامخامن به جوړو به دوی باندې جمعات بریلیان به کې ولاړو اسو ولاړو بریلیانو موږ به خو جمعه جوړه الله بندګان ته جمعات پر ختی دي سړونه عبرت واخلي د دوی په طریقه روان شي
د جمعه غم وړي دا مشرکان په قبرونو انتهایی مین دي، په قبرونو سم په مین دي نه کدا قبرونه کنه نو دوی ډوډۍ نه خوري د قبرونو د خاورې بخوري او پراته وي سم محبت دې درگاه سره او دربار سره الله وی زورورو هغه چې موږ به جمعه جوړ کو دا باز موږ باندې ردو کی وی ګوره تاسو چې وایي په قبرونو باندې جمعه جوړول حرام دي او درځ کې موږ نه کی دي چې الله وی هغه جمعه جوړ کو قران کې تذکر راغلی نو دې جواب بسنګ کوي پدې کې الله ویل کې د جمعه د وجوګه د سنې د جمعه جوړول په دغه باندې جایز دي راغي او واقع بیان کړل الله یو خبر ورکو پاغي پسې بیا دا الله دې خبر دغه نه دی کړی چې دوی یو ښه کار وکړو کدي سي من الله موږ ته د ډیرو قومونو واقع بیان کړی بیا به هر سړی د هر قصې نه یو دغه وباسي چې وګور دوی دا کار کړی د الله ذکر کړی دا به جایز نه ها دا په هغه وخت کې دلیل وي چې الله دا کار ذکر کړی وي چې ابازو بکوي چې جمعه جوړه او بیا الله ویل چې دا غوي دا خبره صحیح و او دا غوی دا کار خو الله ول صفت کړي نبی په دا دلیل ګرځي لري خدا دلیل نشي ګرځي لري سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم زرد چی وای بدوی درې دي سلورم دا غوی سپه دا غوی د رسول په زمانه کې چې کمال کتابو اکم مکی ول چې رسول صلی الله اصحاب کهف مبارک ته پوښ کړو نو دې ټول په منځ کې دا قصه مشهوره و ان دا قصه د اهل کتابو ته معلومه ده خو په دې شمار کې اختلاف و چې دا سوري الله وی چې باز وی چې دا دریو سلورم سپیو ويقولون خمسه او وی دوی پینځو سادسوم کلبوم شپږم دا غوی سپه دا غویو رجما بالغیب اسی وشتل کوي بغیب سره سم مضبوطه خبره بګی نشته ويقولون سبعه او ويدي وثامنهم كلبهم وتمنغ يسبيهم قلت ويا ربي يعلم بعدتهم رب زما خفو دي پشمار دا غيباني ما يعلمهم الا قليل نبوي باغوي باندې مگر لکسان عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی په دې لګو کسانو کې زېما عبد الله بن عباس مفسر القرآن ترجمان القرآن رسول سمو ته دعا کړې و دا رسول سم سره ترزوی دی وډکیو رسول سم چې وفات کېدو د قورزو کې د احتلام راغلو بالغ شو انسان حیران شي دی یوس ناشنا خلک الله تیر کړو ځکه زموږ په وخت کې خو چې 15 شو کالو په موبایل کې گیمونه کوي 15 شو کالو غریب څه کوي گیم کوي روجي بلانه وړي او دغه خلکو دي ماشومانانو ته سړی حیران شي دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې څومره علم را نقل کړی د رسول صلی الله علیه وسلم ته به ته حیران شي او رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات کړو دی په دغه ورځ کې بالغ شو نه د دې واقع ډیر ناشنا ده چې هغه د حدیثو په درسونو کې ذکر کړی و چې د ترور د خو د رسول صلی الله علیه وسلم د څه زوی دی تر زوی دی بل د ترور د رسول سم کړه ده کما میمونه د ترور ده نو زما ځل کې دوی چې ترور کړه شپې لور شو ترور کړه شپې لور تلې شو د نور زنانو کړه خو نشي ورتلې نو شپې له سره ورتل لوبوله خوب کېل دي له ورته مې چې رسول سم د شپې سکه نو یې چې ورلمه شپې له نو ترور ته مې پاتې کېمو د خوشاله پاتې او د رسول سم نمبر په دغه کور کې یو کوټه وړو د اس کور نو رسول سم چې شپې راغی نه بس د کېدو ټیم شو ذکر اوسکاري هغه ټول ارسه په تفصیل سره نقل کړي نو ما او زما وی رسول الله سلام او زما د ترور دی په ابتدایي کې دي سه وګدو پریوتو او زه دغه د خپوته په پلانو پریوتم ځکه چې کمره کې نور زینو دغه زیونه ویزو دنه ومه به کمبل کې ومه کته چې رسول سم بکدر پاسي ځکه چې تاسو هم دی ماشومانو ته سره حیران شي دی لکانو ته سره حیران شي د څنګه لکانو نو رسول سم را پاسي تهجد له
نو لاړ او دسمات لري او دسمات لاړ نو ما زر 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 پاسیدم لوخه کې متوبو چې چارتم د پاره متوبه کې خو دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې وی کتو وب چاره وړي خپل خځې ته وکړو میمونه ته ود پرته یو به ماته وکړو مام ځانو د کړه رسول صلی الله علیه وسلم خو دې وکړو سدي دلیل وته ملاو نشوي و چې د پلاني نو صرف دومره وی الله هر چا چې خو دې خو په قران په وکی هغه دعا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبد الله بن عباس الله یو په انسان جوړ کو ناغه وی دي چې وی الله وی چې لګو خلکو سره د علم شتي وی غلګو کې زم یما ما ته دې علم شي د سوک سانت هغه به داوود د خپل قول له وی دا وکسانو اتمی کلبو اتمی سپه او په دې باندې باغ قسم غوړو او دلیل به داوی یو ګور الله وی چې دریو سلورم سپه پینځو سلو شپږم سپه رجما بالغیب اسره غیب خبرې دي اسی اٹکل خبرې ولي به په خبرو کړو وو او تمی سپه نو دا منس کی چې الله فرق راوستو نو د دلیل له بدی باندې چې غاولنی اسی رجما بالغیب دي او د اخرنی خبره سره د سید د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول له والله اعلم چغويسو فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا نو باس مکو ته د دوی مبارکه مگر باس کول ظاهری یعنی هغه خبرې به کو چې قران کې راغلي دي د ځان نه به نور خبرې مکو ولا تستفتي فيهم منهم احدا او تپوس مکو د دوی مبارکه د خلقونه د هیڅ یو تن ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او موعد یو کار مبارکه چې زکون کې د دې کار یم سبا الا ان يشاء الله مگر دې سوای کو غواړي الله یعنی چې تکله څه خبره کې چې دا کار به کوم نو ان شاء الله وسره وای کله وړي ولي دا خبره کوي نه یو قصه شی وګل روح په باره کې د بوس شو رسول سموي سبب جواب درکم 15 سورې وحیرانه الله دې کوي چې ندي سم کوي چې کله سبا سکار کوي وای کله وړي یار سره الله بلاش کی واذكر ربك اذا نسيت او یا دور بخل کله چې تهیر کې سشي چې د نیر شنو سکوا الله رای دوا د الله ذکر کوا دا فائدہ ده کته دا غواړي چې د علم د مسلې ست په ذهن کې کینی او د علم ته نه هیر نشي نو د الله ذکر ډیر زیات کوي د الله د ذکر سره د دماغ فرش شي تازه شي کولاو شي زیب کې پیدا شي الله سبحانه تعالی دې موږ نه چرته علم نه یری او الله سبحانه تعالی دې موږ ته هغه علم وخی چې موږ له دنیا او آخرت کې فائدہ راکړي او دا هغه علم نه دی الله موږ ساتي چې هغه زموږ د بار د عذاب سبب وګرځي وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا او يا نجديد چوب خيمات رب زما دير نجديد دين د هدايت خبره ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 وغوي وخت کړو بغار خپل کې 300 کال او زیاتی شول دوی 9 کال نو شو ټول 309 کال قل الله اعلم بما لبثوا ويا الله خپو دې باغ مود چې تیر کړی نه دوی 309 کال وخو وسو الله ته پته ده نه بدی کې علماء اقوال ذکر کړی چې دلته کوم موده مراد ده نو مطلب دلته دغه موده نه کم چې دوی په غار کې تیر کړی خو الله بیان کړی چې 309 کال الله اعلم بما لبثوا الله ته دغه موده پته ده کوم موده چې دوی را پاسې دوی او به دوی مړ شو چې څومره ورځې دوی ژوند دیو د دې علم د چا سره دی هغه د الله سره له غیب السماوات والارض اغلر په د پټو خبرو د اسمانونو د زمکی ده ابصر به واسمع سخلدن کې دی او سخاوریدن کې دی ما لهم من دونه من ولي نشتی دوی لره سوا د الله نسوک دوست ولا يشرك في حكمه احد او نشریک الله باختیار خپل کې سوک
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اول ولا هغه چې وحي شوی د تا ته د کتاب دربستانه لا مبدل لكلماته نشتی بدلون کې د خبرو د الله ولا تجد من دوني ملتحدا او هیڅ شریبت ونمو من سوا د الله نزيد پناهي د الله نه لو بل زی چاته معلوم دی نشته دغه یو دروازه ده چې الله سبحانه وتعالی د کمزور ته د مخلوق ته دوی ته کولو کړی دا یو الله دی چې د مخلوق له زید پناهي ورکي او یو الله دی چې څومره ته غواړي نو خوشحالي او د ادم د بچینه چې غواړي یو خپکی او د ادم د بچینه چې نه غواړي یو خوشحالي او د الله نه چې نه غواړي نو غوسه کی خپکیږي ولې زمانه نه غواړي دی نو د الله نه علاوه بل ځای نشتی چې هلته موږ پناهي ونیسو چې زیږي الله له ورځي واصبر نفسك او بنك خپل ځان دې ته نازلې دو سبب دا دی چې مکی مشرکانو د رسول صلی الله علیه وسلم مطالبه کړې و سم مطالبه و وې دا غریبانو لري کو شړه او دې سایتونه موږ سره په سورۃ الانعام کې تیر شي الته خبره کړو دا وی تاسو کمزوري خلک ناسي کمزوري نسبونه ولا ناسي موږ اوچت خلک یو سبب زموږ د قوم سوې زموږ مبارک نو ته موږ له جدا مجلس جوړ کا چې موږ تاسو سره دوی مکه نه وځان سره به ورست خپل مرزي دې چې څه کې کو الله وتسوي واصبر نفسك او ځان ټینګ دا کسانو سره مع الذين دا کسانو سره يدعون ربهم بالغداة والعشي شراب لرب خپل سبا او بیگا يريدون وجه غواړي دوی مخدغه ولا تعد عيناك عنهم او وادي نور استرګستا د دوینا تريد زينة الحياة الدنيا چې غواړي ته ډول د ژوند د دنیا سترګې وانړې وره ځکه چې دي غریبانو نه چې سترګې اړې نو هغه سړی چې دنیا ډولې پکای ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا او تابعداري مکو دا غچا چې غافل کړي دې مونږ زړه دا غد ذکر خپلنا واتبع هوا روان شوی دې بخبل خواهش وسی وکان امره فرطا او دې کار دا غد حد نتیر وتل وقل الحق من ربكم او يا حق د طرف دربستا سن دې فمن شاء فليؤمن نسوک چې غواړي نو ایمان دی راوړي ومن شاء فليكفر او سوک چې غواړي نو کفر دی وکي بنیاز او به حاجت بچای صفا اعلان کڅوک ایمان راوړي جو ایمان دی راوړي او کڅوک کفر کوي کفر دی کوي زمونږ ایمان الله له فائدې نه ورکوي زمونږ کفر الله له نقصان نه ورکوي دا بس خلک د عبادتونو دي چې کیته به چې الله سره احسان کوي مونږ ناسو مونږ منځ کو مونږ jihad کو مونږ صدقې ورکړو مونږ دا ورکړو سره یادې ته خپل ځان ته پر کړی چې نیکه مې کو الله به حاجت دی زګه دا خبر وکړه ان اعتدنا للظالمين نارا یقینا تیار کړی دی موږ ظالمانو د پاره ور دې ته وکړي دی ګوره احاط بهم سرادقها چراغیر بکی دوی لره دیوالونه د دغور ودنګ دنګ دیوالونه به دوی وکي و ان يستغيثوا يغاثوا بماء او کدوی دوبو طلبو کی نور بکړی شي دوی توبه کل مهل پشان د ګرمي تامبي يشوي الوجوه چورتي بمخنا دي شراجي باج روایتونه کې چې کله دوی وبو غواړي موږ له وبرک الله بوله وبور کې خودي سي به لکه تامبچ ویل کې کنه هغه څنګه د قشم بوله الله په یو لوخي کې وبور کې نو چې دوی څنګه لوخه ونی سي د مخته چې ویسکو نو د مخ د غوخه وبکرو به کتب ولګي يشوي الوجوه دا صرف هغه تپ او ګرمایش دوی لسکلی نه
او دا تپ او ګرمایش سره دوی د مخه غوخه هغه به لوخي ګرولي الله یې موږ ساتي وساءت مرتفقا بد زید فائدو اغستو یا زید آرام دا بد زید آرام دا جهنم چه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقيننا كسان چی ایمان راولد وعملون كينيك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يقينا من نبرباد وأجر داغ چاچی خيست عمل كي أولئك لهم جنات عدن داغ كسان داغوی دا پارا جنتون دامیش والدی تجري من تحتهم الأنهار چبئیگ بلاندی دا دوین ولی يحلون فيها من أساور اچولکیگ بدوی تباغی کی بنگڑی من ذهب دسرو زرنا ويلبسون ثيابا خضرا او غندي بجامشني من سودس واستبرق دنرور خمنا ودغټور خمنا متكئين فيها على الارائك تکیون کی بی باغی کی بپالنگونو بانی نعم الثواب سخبت لدا وحسنت مرتفقا وخيست زید دارم وزدین بعد الله سبحانه وتعالى د دوه کسانو واقعا وړي یو کافر دی او بل مؤمن دی د دوه سره باغونو په دې باندې ما یو بیان کړی د باغونو ولا قصه هغه ووري د په دې وسو ایتوانه ما تفصیلی خبرې کړې خه تفصیل ته موږ بیان کړی دا تفصیل نشو کول سرسری کوم فواید چې دغه ان شاء الله بیانو او دا مثال د دې لپاره وروړي چې الله تعالی یو نعمت ورکړي نو په کار درې چې هغه دغه شکر ادا کړي او د الله سبحانه تعالی دین ومني کدي شنه کې الله به نعمت واخلي محروم به کی مکی مشرکان الله دومره اوچت نعمت ورکو قران او پیغمبر وې نه منو زموږ د پاره به درس ته ک الله تعالی له نعمت درکې نو د نعمت نسبت الله ته کوي او شکر ادا کوي او دا وایي چې زه خو هیڅ نعمت خو څه چي دي د الله چې دې قصې ته وکړي وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدوی ته مثال د دوه سړو د دوه په شام کې اوسېدو رمله علاقه کې جعلنا لأحدهما جنتين چې ګرځولې و منګا یو د دوی لره دو باغونه د یو بګي سو باغو دو دغه کافر دی من اعناب دانګورنا وحففناهما بنخل او را توکړي منګه دغه دوانو نه کجوري دو باغونه دي چپ چپیر دي کجوري دي وجعلنا بينهما زرعا او ګرځولې و منګه په مېز د دوانو کې فصل څومره خون بکې دا چریسي باغ جنتین من اعناب دانګورو چپ چپیر دي سيدي چپ چپیر دي کجوري به د دیونو په منځ کې تکشین فصل لکبل له واخدي كلتا الجنتين آتت أكلها دوانو باغونو باور کولی میوی خپلی ولم تظلم منه شيئا او نیک کمولی داغین هس کموالی وفجرنا خلالهما نهرا او روانی کړي وي منګه په مېز دوانو کې ولی دی خایسته وګورځه ولی بکیم به په دې باغ کې چې وبر رواني دي ځان لخونی په دې سي باغ چې انګورو باغ یو تکشینو چپ چاپیره دي د کجورو د دنګي ونی په منځ کې د خوږي وببي وکانه له ثمر او داغه د بارميوا فقال لصاحبي وی دی خپل ملګری ته مفسرین وی چې دغه مسلمان ملګری راوخته یو ورځ د لاس نه ونی وې چې ترازی دی باغ کې به چکرو خټ باغ خو دوه باغونه دي کنه نو بس هغه ته سجل وی ترازی خبرې اترې به کو روان نو به چکرې شروع کوغه د لاس نه نیولې ورته سوې ګوره فقال لصاحبه ملګری خپلتا وهو يحاور او د خبرې کولې دا غسره انا اكثر منك مالا وعز نفرا زيات يمستان په مال کې او زور اور يم په نفرې کې نفرې سره ډیره ده اسی ما سره معلوم ډیره دې بيدیر انسان ته خبري دینه ثابت شو چې دې سړی کې تکبر شته د اخرت نه منکر دی
خو هغې سره سره څه دی متکبر هم دی. ودخل جنته او داخل شو یو باغ خپلته پیدو کې دیو ته ورننوت وهو ظالم لنفسه او دې ظلم کوونکی او بخبل ځان باندې. قال وی دې ملګری تلګي ما اظن ان تبيد هذه ابدا زګمان نکوم چې هلاک بشي دا اسکله. اسوي دا باغ ته د ختمېدو ښکاري وي دا چې تکبر دا چې الله د دې عذاب نه په امن کې ودی نه یریدو. وما اظن الساعه قائما ګمان نکوم په قیامت باندې قائمي دونکې د قیامت هم نشته دې پالتو خبري. ولئن رددت الى ربي او بالفرض واپس کړي شو مخبل رب ته بالفرض یعنی که قیامت وو او خوشتینه کو لاجدن خيرا منها منقلبا نو خامخا وبمم غرد دین زید ورتلو. د بسنجي هلته مو ما سره دی دا چې دی غټ سړی دی اسمان را کوشه ولې دا وی چې الته بم الله مال دي خره کې د مطلب دا دی چې الله دنیا چاله خيسته ورکی نو دا سړی خاص سړی دی بس د په آخرت کې به اکرام کی. نو ځکه دا خبره وکړه. قال له صاحب اویدت ملګری دا او يحاول غول جواب ورکو د مؤمن خبري څنګه دا وره اکفرت بالذي خلقك من تراب ایت انکار کې دا غچانه چې پیدا کړی ته د خاورینا ثم من نطفه بعيد نطفين پیدا کړی ثم سواك رجلا بي برابر کړی ته سړی اصل و تر آیات کو زمړو تر خپل خبره ته ګور د دې لاره ته انکار کې ته سوي د خاورینه پیدا کړی منی د خطرینه پیدا کړی. لكنه والله ربي مگر زخوه مچ الله زما رب دې ولا اشرك بربي احد وزن شريكم در خپل سره سيوتن. ولولا اذ دخلت جنتك اول نو کله چې داخل شوي ته باغ خپلته قلت ما شاء الله چې ویلې تا چې سغواړي الله کیږي لا قوه الا بالله نشتی طاقت مگر بمرستی دا الله. ان ترنی انا قل منك مالا وولدا کچرینی تمال را چیز کم یمستان بمال و ببچو کی فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک نو نجدید چی رب زما براکی ماتا غرب باغستا دینا. مؤمن امیدون ساتی دا اللہ ويرسل عليها حسبانا من السماء او راو بوليگي باغي باندې عذاب د اسمان فتصبح صعيدا زلقان وبگرزي میدان خويا او يصبح ماء غورا يا بو گرزي وبداغي وچي فلا تستطيع له طلبا هچري طاقت بنلري غيل رد طلب کولو. دا د نصیحت کو دی مشرک ته چې پکار دا ته د دې نعمتونو نسبت الله ته کړي صبر دې کړي الله بدل نورم نعمتونو در کړي خو ته ګورې وځستانه کمی ما الله به مالستانه خباغونه راکي او ستاده باغونه چې ته بدوم تکبر کې په دې بل عذاب راولي. وحيط بثمري او راگیر کړي شو مالونه د عذاب کې فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها نو ګرځېدو چاړ ول راړ ولي ورغوي خپل باغ سچ خرج کړي او باغي کې باغونو باندې خاطر خرچ کړي وګر اوس با خرچ باندې خبره وهي خاويه على عروشها او باغون را غرزیدلی او بچتونو خپلو بانی ويقول يا ليتني هيفسوس دي بما لم اشرك بربي احدا چې شریک مینه ګرځولې د خپل رب سره یسوک ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله
او نو دلره هیڅ دل چې مدد کړي وي د سر سیوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دې د بدلا غستون کو نه الله نه څه بدلا غسته هنالك الولاية لله الحق پدغه وخت کې واک او اختیار د الله د بارو چې حق ذات دی هو خير ثوابا هغه غور بدلی والده او خير عقبا غور انجام والده دوکشه هغه په دنیا باندې ځکه الله د دنیا سپکاوي باندې واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بيان كدويت مثال د ژوند د دنیا كما ان انزلناه من السماء پشان د وبود چې نازل کوم د اسمان فاختلط به نبات الارض نو ګډوډ راوخی چې باغې سره غیاګانې د زمکې فاصبح هشيما تذرو الرياح نو ګرځي ماترما چلوځي غیل رواګانی په دې شی وخره شي په فصل باندې تک زیړ شي او ماترما شي ای دنیا د مثال موږ سره کوم صورت کې تیر شو سورۃ یونس کې اولته موږ تفصیل کړو وكان الله على كل شيء مقتدرا او دې الله پر شی باندې ډیر قدرت لرونکي المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال او زمن دول د ژوند د دنیا دې چته دوکه به نشي الله وي دول زینت ته صحیح اخلاصیت نشته مال خو ضرورت ته زمانو باندې دنیا خو له ښکاری خودم رده چې دوکه په نشي چې بس دغه یو مقصد وګڼي ذکر الله سوی والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکي نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا غردی بنز دربستا په بدل کې وخیر امل او غردی په امید کې هر هغه عمل چې الله د رضا لپاره وشي الله وي دغه عمل غردی د دنیا نه او د دنیا د خیست بعض مفسرین ډیر ناشنا تفسیر کوي دي ځکه وی الله وی چې المال والبنون زینة الحیاة الدنیا المال والبنون وی الله وی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا مال او زمن دول د ژوند د دنیا والباقیات الصالحات خیر نو باقیات الصالحات کې موږ سوې چې نیک عمل له نیک عمل غوړي بعض مفسرین سوې والباقیات الصالحات او هغه جنکی چې نیک عمل دي غوړ دي لکانونه یعنی باقیات الصالحات د جنکی دی وي هغه جنکی لونه چې نیک عملي نه غوړ دي د لکانونه چې د سړي خصوصا چې د سړي به دین خراب شي او دوکه شي په دنیا د دې سره چې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د وصل یو نمبر آیتنا شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.